پکتیا اوسیدونکي وسلوال طالبان دي د ټاکنو مخه نه نیسي. د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه د خلکو یوه لویه اندېښنه امنیتي ستونزې دي چې په لرې پرتو سیمو کې به د دغو امنیتي ګواښونو له امله زیات شمېر خلک له رای ورکونې بې برخې شي. دلته د پکتیا اوسیدونکي هم په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې امنیتي ننګونې د ټاکنو پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼي او وایي د وسلوالو طالبانو له لوري خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په دغه پروسه کې ګډون ونه کړي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دغه پروسې مخنیوی ونه کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تر څو وړ شخص ته رای ورکړي چې وکولی شي د سولې پروسه بریالۍ کړي. معلومه خبره ده دوی باید په دې ورځ خلک پرېږدي تر څو د ټاکنو ته خپله لاړ شي خپله رایه وکاروي ځکه دا یو مسؤلیت ګڼل کېږي په ټولنه کې تر څو هغه ځوانان خپل راتلونکی پخپله ثابت. او زما غوښتنه له هغو کسانو نه یا هغو ډلو نه دا ده چې دوی نه غواړي چې مېرمنې یا هم انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دوی د مخالفت نه کوي یوازې ټاکنې اوس په دې دوره کې نه ترسره کېږي. که موږ د مخکې دورو ته یا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دورو ته فکر وکړو نو هلته به بیعت کېدو. دا یو ملي پروسه ده او دا بس د هېواد سرنوشت ساز د ټاکنې دی باید دې ته اجازه ورکړي چې ټول وکولی شي یو پراخه توګه باندې په دې ټاکنو کې ګډون وکړي. په ورته مهال په دې ولایت کې د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفتر مسؤلین هم د ټاکنو پروسې په وړاندې لوی خنډ امنیتي ستونزې یادوي او وایي د وسلوالو طالبانو له لوري شوي ګواښونه به په ټاکنو کې د خلکو په ګډون منفي اغېز وکړي. د دغه کمیسیون د عامه پوهاوي مسؤل شیرعلي فیضي له دغې ډلې غوښتنه کوي چې خلک دې له خپل سرنوشت ټاکلو نه بې برخې کوي. رښتیا هم چې ټاکنو ته ډېرې محدودې په ګوتشمار ورځې پاتې دي چې هغه شپږم د میزان د شنبې ورځ ده. ګواښونه شته، مشکلات شته، ستونزې شته. نو هیله مو دا ده چې په دا نږدې ورځو کې وسلوال مخالفین هم د خلکو ته اجازه ورکړي تر څو پورې یو آزاده فضا د امنیت په فضا کې د خلک ولس راووځي او په ټاکنو کې برخه واخلي. که وسلوال طالبان د ټاکنو پروسې مخنیوی کوي نو پکتیا کې به زرمت، جانخیل، لجمنګل او روحاني بابا هغه ولسوالۍ وي چې تر زیاتو امنیتي تهدیدونو لاندې به یې اوسیدونکي په ټاکنو کې برخه واخلي.